الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. زما عزتمند مسلمانان ورونو، انسان له الله جل جلاله د دنیا دغه ژوند او زندگی دا د یو مقصد د پاره ورکړی دا چې هغه مقصد د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت او دین په خپل ځان کې په خپل معاشره کې انفرادي او اجتماعي ژوند کې راوستل دي، او دا وخت انسان د ضایع کېدو نه بچ کی او قیمتي جوړ کی. بیا په وختونو کې قیمتي وخت هغه دی چې هغه په عبادت کې او د الله د رضا په کارونو کې تیر شي، او د انسان د پاره سپیره وخت هغه دی چې هغه د الله تعالی په نافرمانی او په ګناه کې تیر شي. وسکتا په رمضان کې او په لیلۃ القدر کې هم یې، په حرمین شریفین کې هم یې، خو په دغه ځای کې تانه ګناه کیږي نو دغه وخت او دغه ځای دا هم ستا دپاره سپیره دی. او که ته په خپل کور کې رمضان نه غیر رمضان دی خو ته لګیا یې د الله جل جلاله د رضا کارونه کې، د الله سره راز و نیاز کې، عبادت کې، یا په خپل کور کلی کې د الله د دې مخلوق خدمت کې د چا په ښېګړه باندې راځي، نو دغه وخت ستا دپاره هغه قیمتي دی او برکتي دی. مګر که هره ورځ ده. په دې پارسی کې یو شعر دی: و ای خواجه چه پرسیدی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. و ای صاحبه د لیلة القدر ته څه نښې تپوس کوې چې د دې نښه څه ده او دا به څنګه یې او کمه به یې. هر شب شب قدر است، هر یو شپه لیلة القدر دی اگر قدر بدانی. که چېرته ته یې قدر وکړې، یعنې که قدر یې وکړې او دا وخت ته وپېژنې چې دا زمانه روان دی، نو هر شپه ستا لپاره شب قدر دی او تیاری کوه آخرت له. شب قدر ته مه کښېنه، بس دا څه پته لګي ستا په عمر کې راځي او که نه راځي، او ستا په دې ژوندانه کې راځي او که نه راځي، او ته ترې مخکې وفات کېږي. بس چې دا کم وخت دی په دې خپل لاس کې دی، دغه څه کا قیمتي جوړ کا. هغه عارفین وایي چې د انسان د ژوند هغه 3 ورځې دي: یوه تېره شوې ده، یوه موجوده ده، یوه را روانه ده. تېره شوې په لاس نه راځي، اتلې ده. هکه هر څومره پسې ته افسوس کې، ارمان کې، محنت کې، سلاګۍ هېڅ هر څه پکې کې، اب بیا په لاس باندې واپس نه راځي، هغه تلې ده. هغه د ورخه تېرې اوبه دي، د را روانې پته نه لګي، د سبانۍ پته نه لګي چې زما په دې ژوند کې به دا سبا نور راوخیږي او که راوبه نه خیږي. ځکه په مونږ ګورو په لاس کې یو ټماټر دا زنانه اکثر کور ته ټماټر راوړي، نو لکه یې وګوري چې کم یو لږ پوس یا مخکې کې وایي دا سبا ته خرابېږي، او کم چې کلکي نو وایي دا ښه دی یو ورځ نیم کار کوي، هغه وروستو کې. نو د هغه شي خو لا دونه پته لګي چې سبا پورې دا ټماټر نه خرابېږي او دا په ځای باندې به موجود دی، به برابري. خو لیکن د روغ رمټ صحتمند انسان خو دا یقین نشته چې زه به سبا روغ راپاسم که نه، سبا ته به موږ ورسو او که وبه نه رسو. ځکه د هر سړي خپل اجل دی چې په ټایم باندې پوره شو، بس خبره ختم. نو د را روانې ورځې پته نه لګي، تېره شوې په لاس نه راځي، او دا موجوده چې دا په ځای نه ودرېږي، دا موجوده ورځو دا په ځای نه ودرېږي. تیره شوی په لاس نه راځي، د آینده پته نه لګي او د موجوده په ځای
نه ودرېږي. لہذا کامیاب انسان هغه دی چې کم دا تېره شوې ورځ ده او په ګناه کې په نفسه کې تېره شوې ده، انسان دی توبه وباسي، د هغې تلافي دې وکړي، او دا کم چې موجوده وخت دی دا د خپل قیمتي جوړ کړي، دا د ضایع کېدو نه وساتي. په دې وجه یو عارف هغه په ګرمۍ کې راغی، واورې داسې یو بلاک پروت دی او هغه ویلې کېږي او ګرمۍ موسم دی. هغه اوس وایي د سورة العصر په دې مقصد پوه شومه چې دا وخت څومره زر زر روان دی، په لاس باندې نه راځي، تېرېږي. خو که څه دې پکې وکړل پیدا به وکړې، که څه دې ونه کړل وخت دنه څه دی روان دی، مستقل روان دی، ایسارېږي نو. که په ویښه یې، که په ودو یې، که ناس یې، که ملاس یې، هر ځای کې چې رحمان بابا وایي نه د کوره چېرته ځمه نه سفر کوم، نه د کوره چېرته ځمه نه سفر کوم، او بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. بس دا لار روانه ده مستقل، یو آخرت ته زمونږ او ستاسو یو سفر. نو دا خپل وخت هغه به زما او ستا دپاره برکتي قیمتي چې هغه ما او تا قیمتي جوړ کړو، ما او تا قیمتي جوړ کړو، هغه قیمتي. که په خپله په بعضې اوقاتو کې الله تعالی ډېر برکت ایښودلی دی او خصوصي انعامي طور دا یې د مسلمانانو له ورکړي دي، خو هغه به د هغو دپاره قیمتي کېږي چې هغو پکې په خپله باندې انابت الله ته وکړي او څه عبادت پکې وکړي او په خپله یې قیمتي کړي. نو چې هغه مبارک عظیمه میاشت هغه وروستو را روانه ده یو 2 هفتې بعد. نن د شوقدر د میاشتې 14 تاریخ دی، شپېله 15 تاریخ دی او سبا یې 15 ورځ ده. پس ته شپه 15 سبا یې ورځ ده. په دې خبره د منګه ځان پوهه کو چې زمونږ عوامي تأثر کې اکثر کله کله بعضې څیزونه داسې مشهور شي چې د هغې حیثیت په شریعت کې هغه نه وي، لکه څنګه چې په عامو خلکو کې دا تأثر پوخ شي. لکه د دې شپې د عبادت یا د سبا د روژې باره کې صحیح روایت نشته چې خاص طور د سبانۍ روژې یا د دې د شپې څخه خاص عبادت دا هیڅ یو صحیح روایت کې نشته. البته کم عمومي روایت دي او انسان له پکار ده چې په هر ورځ باندې او په هر شپه باندې هغه نیک اعمال او عبادت هغه کوي. نو د بعضې علماو چې د بعضې ضعیفو روایاتو نه هغه دلیل نشي چې د سبانۍ ورځې روژه مستحب قدرې ده. نو دي چې خو په هر ورځ کې چې روژه نشي یا نیک عمل کې دا مستحب دی. بیا بهتره دی چې د هرې میاشتې 14مه 14مه 15مه روژه به پیغمبر علیه السلام نیوه. نو پکار ده چې سړی په هره میاشت کې 14مه 14مه 15مه روژه نیسي، نو دا به پکې هم راشي. خو لیکن د دې څه داسې خاص فضیلت نشته لکه څنګه چې د عرفې د ورځې دی یا څنګه چې د اسان په هغه 10مه ورځ کې چې یو سر 9مه یا مخکې کې یا پسې 11مه داسې فضیلتونه هغه د دې نشته دی. البته یو مستحب او نفلي روژه ده، که چا ونیوله ډېر ثواب دی. د هسې نفلي روژې ثواب د دې نه ګورئ ښه، د نفلي روژې ثواب. مشکات شریف کې حدیث موجود دی چې څوک یوه روژه د الله د رضا دپاره ونیسي دی به الله تعالی د جهنم نه دومره لرې کړي لکه یو کارغه پیدا شي او دی په اولتلو شروع وکړي او وما تحریما دی د بوډاوالي په وجه باندې مړ شي، نو دی چې څومره واولته او لرې لاړو دومره به الله تعالی د انسان د جهنم نه لرې کړي. روژه یو داسې عبادت دی چې الله جل جلاله فرمایي الصوم لی وانا اجزي به، روژه زما دپاره ده او زه به د دې جزا ورکوم. خو دا د عامې نفلي روژې د دې نه ګورئ. بل پسته شپه د دې عبادت کول څنګه چې په نورو شپو کې مستحب او بهتر دي، چې په دې کې هم مستحب او بهتر دي. د هر سحر په ټایم کې الله تعالی د خپل شان مناسب انسانانو ته کمال توجه فرمایي او اولنی اسمان ته هغه راشي او دا اعلان کوي څوک بخانه غوښتونکی شته چې بخانه ورته وکړم، څوک رزق غوښتونکی شته چې رزق ورته ورکړم، څوک په مصیبت او بیماری کې گرفتار شته چې عافیت او رخصت ولا ورکم. دغه شان چې څومره د پریشانی مصیبتونه دي د الله جل جلاله طرف نه د اعلانونه کیږي او خلک چې کم نیکان خلک ته د الله سره راز او نیاز والا خلک ته هغه الله ته سوالونه کوي او د خپل حاجتونه خپل ضرورتونه هغه د الله نه په دغه چاربانګو کې هغه غواړي. لہذا په دې شپه کې پسته
سدي سه خاص عبادت نشته چې په خاص طریقو باندې هغه ویل کیږي البته نفلي عبادتونه منځو تلاوت ذکر درود شریف استغفار د دعا کثرت کول لزان د پاره دغه شانتي سورۃ یاسین سورۃ واقعه تبارک الذی حامیم سجده چې څنګه په نور ورځو کې دا معمول لې په دې کې هم دغه معمول انسان هغه وچلی او الله جل جلاله دې دغه زمونږ او تاسو د پاره د بخانه او د مغفرت سبب هغه جوړ کی بل وجه دا چې د دې په لسمینه اخوا حدیث شریف کې ذکر دی پیغمبر علیه السلام فرمایي اذن تصف شعبان فلا صوم الا رمضان کله چې شعبان نیمه ته ورسیږي بیا روزي نشته مگر د رمضان روزي وي یعنی کم کسان چې ضعیف او کمزوري دي او دا خطرې کده روزي نشي او د وجود کمزور شي به د رمضان روزي خراب شي نو د لسمه د شو قدر نه اخوا روجي نیول هغه بیا د ضعیف کس لپاره مکروه دي کم کس دی صحتمند دی چې د روجو عادت ته د هغه وجود په نه خرابېږي نو کوونه شي نشي دی بیا منه د هغه سړي لپاره ده چې خطر دی چې دی کمزور شي سينو د رمضان روجي ته هغه خرابې ده نشي الله جل جلاله دې زما او تاسو د صحیح اعمالو توفیق من تر نصیب کی او د آخرت د تیاری توفیق ترا کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین